د چا چې کور کې بیماری ډېرې زیاتې وي یا د چا په کور کې پریشانۍ ډېرې زیاتې وي، مشکلات ډېر زیات وي، کاروبارونه بند وي، نن درته د سورت یاسین شریف او د سورې مزمل شریف د دې وظیفه درته ښیم انشاءالله چې د دې په برکت باندې به رب العالمین ستاسو پریشانۍ ختمې کړي، ستاسو بندې لارې چارې به روانې شي، روزګارونه ملو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورونو او خویندو، په قرآن مجید کې رب العالمین د هرې مسلې حل ښودلی دی. که قرآن مجید مونږ کولونکو نو د ستا د هر یو مسلې حل پکې دی، د ستا د ظاهري او باطني امراضو شفا پکې ده او د ستا د زندګۍ د هرې لمحې حل پکې شته. لیکن کله چې قرآن مجید مونږ په حقیقت سره کولونکو، بعض زرونه او بعض خویندې موږ ته راشي او یو قسم لا شکایت داسې وکړي، ممکنه ده چې د ډېر رونو خویندو په کور کې دا شکایتونه موجود وي. هغوی وایي زموږ دا کور بلکل د مرضونو جاله جوړه شوې ده، یعنی یو کس لا ښه شوی نه چې بل کس پکې ډایرکټ بیمار شي، بل کس لا ښه شوی نه چې بل راته ډایرکټ بیمار شي. یعنی زموږ کور داسې دی چې سم د مرضونو جاله جوړه شوې ده. یا خو راته دعا وکړه، یا راته یو خاص وظیفه راکړه چې رب العالمین په موږ باندې رحم وکړي. د دغې رونو خویندو دپاره دا نن وظیفه چې درته کومه ښیم دا ډېر زبردسته وظیفه ده. یا بعضې رونو خویندې راشي او داسې شکایت راته وکړي، وي یاره زمونږ کاروبارونه بندش دی، کور کې دا ټول سړي راته په کور کې ګرځي را ګرځي، کاروبار نشته، روزګار نشته، بندش دی، چې د هغې د وجې نه موږ د رزق د تنګسیا سره مخامخ یو، د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. دې د وجې نه زموږ چې دا کاروبارونه بندي، کله چې زموږ دا کاروبارونه بندي د هغې د وجې نه موږ د رزق د تنګسیا سره ډېر انتهایي مخامخ یو، چې یو داسې خاص وظیفه وي چې دغه وظیفه موږ کوو او د هغې په وجه باندې رب العالمین زموږ بندش ختم کړي او زموږ روزي هم رب العالمین چې دی هغه پراخه کړي. نو اوس هم د هغې رونو او د هغې خویندو دپاره د سورت یاسین شریف او د سورې مزمل شریف چې دا کومه وظیفه ده، نو دا د هغې دپاره ډېره زیاته انتهایي مفیده وظیفه ده. او یا یو کور دی، په هغه کور کې پریشانۍ د حد نه سوا دي، دومره پریشانۍ دي چې لوی واړه پریشانه وي. یا یو کور دی او هغه کور والا ته مشکلات د حد نه سوا دي، نو که مشکلات چاته وي، پریشانۍ ورته وي، یا ورته بیماری وي، یا د کاروبار بندش وي، او د دې کارونو نه علاوه که چاته نور څه حاجتونه هم راپېښ وي، یعنی یو ډېر ضروري حاجت دی او هغه ضروري حاجت ډېر زیات اعمال، ډېر زیات وظایف ته وکړل، لیکن هغه ضروري حاجت لا تر اوسه پورې د ستا نه دی پوره شوی. نن کو ته د دې سورت یاسین شریف او د سورې مزمل شریف دا وظیفه راونیسه، یو هفته یې وکړه، انشاءالله چې په یو هفته کې به ته د دې وظیفې پر خوند باندې پوه شې چې څومره پرتاثیر او پاورفل وظیفه ده. راځئ زیات وخت نه اخلو او د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې د سحر لمونځ به که سړی یې کوي نو هغوی د سحر لمونځ د جمع سره وکړي ضرور، او د جمع نه پس دوی په همغه اودس کې کښېني چې په کم اودس کې دوی د سحر دا جمع وکړله، جمع پکې ضروري ده ښه، او بیا دې په همغه اودس کې کښېني چې په کم اودس کې دا جمع کړې ده. په یو ناسته باندې دی 3 کرته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي. د هغې نه پس د سورت یاسین شریف یو پیړۍ ووایي، یو کرت، بیا د هغې نه پس سورې مزمل 3 کرته ووایي، او چې سورې مزمل 3 کرته ووایي نو د هغې نه پس د 3 کرته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، او د هغې نه پس د الله جل جلاله ته لاس پورته کړي او د خپل حاجت دپاره د سوال وکړي. تا د کوم حاجت دپاره چې دا وظیفه وکړه، نه که د کاروبار دپاره دې کړې وي، یا الله موږ ته ښکلی مزیدار کاروبار راکړي، یا الله زموږ هلکانو ته ښکلی مزیدار کاروبار ورکړي، داسې سوال وکړه، مزیدار سوال وکړه. او که چېرته کې
د بیمارو دپاره د کړي چې زمونږ د دې کورونو نه بیمارۍ ختم شي. نو لاس پورته که او داسې سوال وکړه یا الله زمونږ د کورونو نه د بیماریو د مصیبتونو آفتونو ختم کړي. که د رزق د تنګسیا سره مخامخ نو لاس پورته کوئ یا الله زما روزي پراخه کړي د دې پاکو صورتونو په برکت سره، د دې پاک کلام په برکت سره زما روزي پراخه کړي. یو هفته مسلسل دا عمل وکړي انشاءالله چې یو هفته کې به د دې وظیفې د دې وظایفو په دې خوند باندې په خپله پوه شي. او که زنانې کي نو په زنانو باندې خو جمع نشته، هغوی به څنګه جومات ته راځي؟ نو هغوی له پکار دي چې ښه د وخته منځ وکړي او د هغې نه پس بیا کیني او دا وظیفه هم په دغه ترتیب سره وکړي چې دا کومه طریقه مې درته وښوله نو بلکل زنانه هم کولی شي او نارینه هم کولی شي. د اولاد مور او پلار هم کولی شي او که مور او پلار نه کړي نو اولاد هم کولی شي. لیکن چې کومه طریقه مې درته وښوله بلکل هم په دغه طریقې سره وکړي انشاءالله یو هفتو کې په یو هفتې کې به د دغه کور نه مرضونه بیمارۍ مصیبتونه ختم شي. دې کې به امن سکون قرار او اطمینان راشي. او که یو هفتې کې دا ونه شول نو دویمه هفته هم دا وظیفو کې انشاءالله چې په 2 هفتو کې دننه به الله جل جلاله رحمت د ستاسو طرف ته متوجه شي او په 2 هفتو کې دننه به انشاءالله ستاسو چې څومره پریشانۍ تمام پریشانۍ به هم ختمې کړي رب العالمین. ستاسو چې څومره بیمارۍ په کورونو کې نو رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره ختمې کړي. او د ستاسو په کورونو کې چې څونه مشکلات وي بندشونې کاروبار نه وي نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ستاسو هغه بندې لارې م روانې کړي. نو یو ډېره زبردست او مزیدار او پاورفل وظیفه مې درته وښوله، زبردسته طریقه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.